پر دریو برخو د مالیې وزارت ویشل کېدل او ورک ته د صلاحیتونو انتقال فساد ته زمینه سازي کوي او د نظارت مخه نیسي. د چارو شنونکي وایي مالیې وزارت له تېرو 18 کلونو راهیسې د افغانستان له مهمو او مؤثرو وزارتونو ګڼل کېده او د مرستو جلبولو، اداره کولو او د مالي نظام ثبات ساتلو په برخه کې مؤثر واقع شوی و. خو اوس چې پر دریو برخو ویشل شوی او ورک ته صلاحیتونه انتقال شوي، دغه مؤثریت یې له منځه تللی دی. درنو لیدونکو، په همدې تړاو د بحث لپاره راسره میلمانه دي. په استودیو کې د مالیې وزارت پخوانی ویاند او همدارنګه اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلاني او د سکایپ له لارې د پوهنتون استاد قیس محمدي. دواړو ښاغلو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړي مه شئ او جیلاني صاحب غواړم بحث له تاسې سره پیل کړم. تاسې نږدې 3 کلنه تجربه هم لرئ په مالیې وزارت کې د ویاند په توګه پاتې شوي یاست. د مالیې وزارت پر دریو برخو ویشل شوی دی، واکونه یې ارګ ته انتقال شوي. څه فکر کوئ دا د ولسمشر غني لخوا پر ځای پرېکړه ده په داسې حال کې چې نیوکې په دې برخه کې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي؟ سلامونه تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته. د مالیې وزارت جوړښت که موږ په تېرو 18 کلونو کې وګورو، ډېر مخکې به نه ځو، صرف 18 کلونو کې په 18 کلونو کې د مالیې وزارت ملي عواید په منظمه توګه راټولول، د دولتي کارمندانو معاشات اجرا کول، نړیوالې مرستې تنظیمولې او همدارنګه اقتصادي رشد کې ډیر مهم رول درلوده. اما د وخت په تیریدو سره کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، وقتا فوقتا د ګمرکاتو رئیسان بدلیدل او یو ډیر غیر معقول تغییرات رامنځته کېدل. یعنی د خپله د اصلاحي اداراتو د خدمات ملکي قانون په سمه توګه په مالیې وزارت کې نه دی تطبیق شوی. لامل یې همدا ده چې د مالیې وزارت د پیسو منابع فوق العاده ډېرې لري او عواید ګمرکونه راټولوي. تقریبا د ټولو ګمرکونو عواید زمونږ د 48 تر 50% پورې د منګه ټول د ملي عوایدو برخه ده. نو دلته ځینې ټاکنې په ډېر غیر معیاري شکل باندې ترسره کېدلې. یعنی هلته هم یو څه ستونزې موجودې وي. یعنی په همغه وخت کې چې د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده ستونزې زیاتې شولې. د مالیې وزارت تر فشار لاندې راغی، په ملي بودیجه باندې زموږ فشارونه زیات شول. هغه نه وروسته کله چې بله طرحه یو ځل بیا چې ډاکټر غني ولسمشر وټاکل شو، یو بله طرحه رامنځته شوه چې مالیې وزارت دې په 3 برخو باندې وویشل شي. یعنی په دې شکل باندې چې په خپله د یو کسټم ډپارټمنټ یا د ګمرکاتو یو بیله مستقله اداره رامنځته شي، بل طرف ته بیا د ملي عوایدو یوه بیله اداره وي، جدا اداره وي، بیا بل طرف ته د بودیجې او خزاین یوه بیله خپلواکه اداره رامنځته شي. نو کله چې 3 ادارې رامنځته کیږي او هغه هم حقوقي شخصیت یې خپلواکه وي، یعنی مستقله ادارې وي، او بیا د دې ټول واک او اختیار او صلاحیتونه، دندې، مسؤلیتونه هغه ټول ارګ ته انتقالیږي. تاسو وګورئ دلته یوه لویه خلا رامنځته کیږي. کله چې 3 ادارې ایجاد سوې، نو بیا د مالیې وزیر ته او مرستیالانو ته اصلا هیڅ ضرورت نشته. درسته ده؟ بله مهمه موضوع چې هغه موضوع باندې تل موږ تاکید کوو، هغه د نړیوالو مرستو تنظیم دی. موږ سره نړیواله ټولنه کار کوي، موږ سره نړیوال بانک کار کوي، د اسیا پرمختیایي بانک، همدارنګه نور لوی ډونران دي چې افغانستان سره دوی مرستې کوي. په خپله د امریکا حکومت دی چې موږ سره یې فوق العاده ډېرې مرستې کړې دي. نو بیا IMF دی موږ سره چې موږ سره په دې برخه باندې تخنیکي مسلکي کارونه لري او موږ سره په ګډه کار کوي. دوی سره هیڅ مشوره هم نه ده شوې. نو دوی لپاره د مالیې وزارت یو واحد ادرس موجود و. اوس دا په 3 برخو باندې وویشل سو. IMF به له ګمرکاتو ادارې سره جلا بحث او گفتگو کوي، بیا به د ملي عوایدو سره بیل غږیږي، بیا به د بودیجې او خزاینو سره بیل بحثونه کیږي. نو دلته فکر کومه یو لویه کاري خلا رامنځته کیږي او دا ډېر حقوقي مسایل دي. موږ ورته مخکې له مخکې نه آمادګي نه لرو. درسته ده په ځینو هیوادونو کې موږ ورته تشکیلات لرو. مثلا د ملي ګمرکاتو موږ بیل ادارې لرو، جلا ادارې. د عوایدو لپاره هم نشنل ریوینیو موږ بیل ادارې لرو په ډېری هیوادونو کې. ولې د هغوی سیستم د موږ سیستم فرق کوي. هغوی سیستمونه چې دي په خپلو عوایدو باندې ولاړ سیستمونه دي. درسته ده؟ سیستم سازي فوق العاده شوې ده هلته، او هلته په خپله د خدمات ملکي سیستمونه چې نور هیوادونو کې دي هغه ډېره شفافه دي نسبت د افغانستان. افغانستان چې تر اوسه پورې انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا مثلا په خپله د دولتي ارګانونو انکشاف او وده او پراختیا تر اوسه پورې ډېر ټکنی ده. یعنې
ډېر پرمختګ موږ نه دی کړی نو بناء په دغه شکل د مالیې وزارت تقسیمېدل دا یو غیر معقول اقدام دی د دې لپاره چې موږ وزارت په څو برخو باندې وویشو موږ کولی شو چې نورې طرحې رامنځته کړو مثلا که موږ وګورو چې آیا دا په 3 برخو باندې ویشو موږ د دې لپاره موږ کوم مقایسوي څېړنه او مطالعه لرو یا نه موږ وایو چې کله مالي وزارت اوسنی تشکیل ګټور دی او که نوی تشکیل ګټور دی د دې لپاره باید یو څه مطالعه ترسره شي بیا له خصوصي سکتور سره له ډونرانو سره په دې هکله باندې مشوره وسي تاسو وګورئ په خپله د هغه چارواکی چې هغه په نړیوال بانک کې کلونه کار کړی ویلیام په نوم باندې هغه په خپله یو څه لیکلي دي هغه ویلي چې دغه اقدام غیر معقول دی یعنی د مالی وزارت مؤثره وزارت او مخکنی جوړښت باید پاتې شي 19 فرمان چې هغه د فبروري په میاشت کې رئیس صاحب جمهور صادر کړی و دغه فرمان باید بیرته واخلي او مالی وزارت دې پرېږدي کما فی سابق خپل چارې مخې ته ویسي دلته ګوره که یو بله ډېره مهمه موضوع ده مثلا هر کال د مالی وزیر د ملي بودیجې سند پارلمان ته وړاندې کوي ولسي جرګې ته وړاندې کوي کله چې د مالی وزیر نه وي او 3 ادارې رامنځته کېږي ځکه د بودیجې سند په خپله د بودیجې ریاست جوړوي یعنی د بودیجې ریاست جوړوي د بودیجې کمیټه جوړوي دا کمیټه چې د بودیجه کله جوړوي بودیجه به د بودیجې او خزاینو اداره وړاندې کوي د ملي عوایدو اداره به وړاندې کوي او که د ګمرکاتو اداره به وړاندې کوي تاسو وګورئ دلته یو لوی خلا رامنځته کېږي دا یو ډېره حقوقي مسله ده او بل طرف ته یو هڅه کېږي زه فکر کوم چې په لوی لاس یو مالي بحران رامنځته شي او په خپله د مالي وزیر او ټول وزیران د کابینې هغه همدا اوس موږ وګورو هغه حکومت د وزارت لپاره دوی نوموي چې فلانکي وزارت ته دی احمد محمود کاندید دی هغه بیا پارلمان ته ځي پارلمان د اعتماد رای اخلي پس له هغه نه هغه وزیر ټاکل کېږي حقوقي جنبه بیا خپل تر سرته رسیږي اما متاسفانه ټول وزیران د قانون له مخې هغه باید لاړ شي پارلمان ته د پارلمان رای واخلي او استجوابیه او استهزاء لپاره پارلمان ته دوی غوښتل کېږي مثلا یو ملي مسئله ده یو د ملي پروژو د برنامو بحث وي د مالی وزیر باید پارلمان ته لاړ شي وکیل صاحبان هغه د خلکو استازي دي او د دوی پوښتنو ته او نظریاتو ته به ځوابونه ووایي اوس دلته یو قسم ته هڅه کېږي چې دغه روند او یا دغه پروسه چې خپله د هر وزیر او بالخصوص د مالی وزیر زی پارلمان ته دا له منځه ویسي او دا جوړښت دوام هم نه کوي کله چې د ډاکټر غني حکومت له منځه ځي دا جوړښت اتومات شکل سره له منځه ځي نو فکر کومه وخت باید په دې کې ضایع نه کړو او که چیرې دغه د ټول صلاحیتونه د مالی وزارت هغه ارګ ته انتقالیږي دا په دې معنا ده موږ ته ډېر ښه پیغام راکوي چې دا د دې معنا ده چې ولسمشر غواړي چې د افغانستان ټولې مالی منابع په خپل لاس کې ونیسي او هر ډول چې غواړي دا مصرف کړي یعنی فساد ته فوق العاده لاره جوړیږي همدغه موضوع د ګوره تاسې مخکې اشاره وکړله اوس یو څه تعداد وزیران د کابینې معرفي شوي دي د مالی وزارت په شمول باندې د مالی وزارت سرپرست معرفي شوی دی نماند وزیر ورته ویل شوي هغه به هم ځي هلته به پارلمان ته د اعتبار د رایې اخیستو دپاره څه فکر کوئ وخت چې دومره نیوکې په دې اندازه او په دې کچه باندې موجودې دي یعنی دا خو دا ذهنیت له دا اوسه ورکوي چې ممکن ونه شي کړی چې د اعتبار رایه واخلي داسې ستره تېروتنه ولسمشر کوي دا په څه معنا ده تاسو وګورئ په خپله ولسمشر که واقعا دلیل دا وي چې د فساد پر ضد مبارزه وشي نو بیا 23 د ګمرکاتو رئیسان په کوم دلیل بدلیږي او د وظیفو نه لرې کېږي او نوي رئیسان مقرریږي که چېرته دوی په فساد کې ښکېلو خو باید قانوني چلند ورسره وشي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي دوی په هکله باید جدي اقدام وشي دا خو د موږ هم غوښتنه ده که چېرته هغه غله نه ول یا هغوی درغلۍ نه وکړې یا رشوت نه واخیستی یا فساد نه وکړی نو بناء د هغوی په اړه باید څېړنه وشي یعنی تاسو وګورئ دا د فساد پر ضد باندې مبارزه نه ده دا یوه بهانه ده اوس که بل طرف ته موږ وګورو په خپله قیومي صاحب چې هغه د مالي سرپرست وزیر و 2 کاله د ولسمشر ستر سلاکار هم و زیربنایي چارو کې د ولسمشر سلاکار هم و بیا بیرته د مالي وزیر هم و او څرنګه چې ده غوښتل په مالي وزارت په همغه شکل وچلاو او ډېرې د مالي وزارت د اوسني یعنی هغه د مالي وزارت هغه چوکاټ کاري چوکاټ د تشکیلات هغه ډېر متضرره کړل ځکه دا سړی نه پوهېده چې وزارت څنګه وچلوي بل طرف ته که موږ وګورو په خپله د NPA یا د تدارکاتو ملي اداره چې هغه په د یو شخص لخوا نه مدیریت کېږي هغه شخص 2 وظیفې په عین وخت کې لري
تاسو وګورئ دلته لوی فساد هم دلته موجود دی. یوازې هغه کړۍ چې هغه ولسمشر ته نږدې دي دوی غواړي چې د افغانستان ټول منابع په خپل لاس کې ونیسي او لوی هدف هم دا ده چې خپل بزنس کاروبار او دې ته دوام ورکړي. خو تاسو مطمئن اوسئ که چیرې د غني حکومت له منځه ځي یا همغه 15 کلنه دوره د خدای وکړي پوره کړي، دا دوره چې پوره کوي دې نه وروسته دا جوړښت بیرته له منځه ځي. ځکه دې ته خلک ذهناً آماده نه دي، د مالیې وزارت تقسیم ته خلک آماده نه دي، ولې دا کار حکومت په ډېر سپین سترګۍ سره کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت په نظر کې نه نیسي او فکر کومه چې دا به یو لوی بحران رامنځته کړي. دلته د افغانستان بانک همدارنګه د دولتي بانکونو موضوع ډېره مهمه ده چې دا موضوع به څوک مدیریت کوي، دا موضوع به آیا انتقالیږي یوازې مرکزي بانک ته؟ دلته ځکه دې کې نورې ادارې هم سهم لري په دولتي بانکونو کې، نو دلته ډېر مهم مسایل دي چې هغه مسایلو باندې باید په میاشتو کار وشي، هغه مسایل ټول باید وڅېړل سي، پس له هغه نه باید یو اقدام جیلاني صاحب نورو ما مخکې ویلي یو څه تعداد د کابینې وزیران معرفي شوي دي، اما د مالیې وزارت په اړه غبرګونونه ډېر زیات دي، نړیوال غبرګونونه هم دي، کورني غبرګونونه هم دي او دا موضوع ډېره زیاته جدي نیول شوې. تاسو په جریان کې یاستئ، ولسمشر البته د نورو برخو په پرتله داسې ویل کېږي چې په اقتصادي چارو کې تخصص لري او پوه دی، خصوصا په مالی برخه کې. یعنی څه فکر کوئ د دوی دا کار پر د فشار وارد شوی چې دا کار یې کړی او که نه دی به په څه پوهېږي؟ ځکه ځینې په حال کې چې یو تعداد کسان دي چې مثلا د ولسمشر له دې پرېکړې سره مخالفت کړی، بیا په بدل کې یو تعداد دا دي چې وایي نه دا د ولسمشر پر ځای پرېکړه ده او هغه په خپله پوهېږي په دې برخه کې به دا شی اغېزمن تمام شي، حالان کې چې نړیوال غبرګونونه مو امریکا متحده ایالتونو سملاسي هممهاله غبرګون وښود چې دا کار سم نه دی. یعنی دغه په مجموع کې څه فکر کوئ دا علت د ده چې شی دی په ولسمشر فشار دی، دا کار د فشار له وجې کړی، د تاړ شوی چې دا کار یې کړی، او که نه هغه به په څه پوهېږي باید انتظار وایستل شي؟ په ولسمشر چې کله موږ ورته د ولسمشر وایي، یعنې معنا چې د ټول ولسمشر همدا دی، زعیم همدا دی، نو فکر کوم ولسمشر باید د هیڅ چا فشار ونه مني او هر اقدام چې اخلي هغه باید ډیر معقول اوسیږي، مسلکي اوسیږي او باید ملي منافع ملي ګټې باید په نظر کې ونیول شي. تاسو وګورئ کله چې د مالیې وزارت تقسیم کیږي دې نه مخکې ولسمشر دلته د پوهې موضوع مطرح اصلا اس مطرح نه ده، یعنی دا په دې معنا نه ده چې ولسمشر یوازې ولسمشر په افغانستان کې پوهېږي، ځکه دلته موږ نور کدرونه لرو په افغانستان کې، ډېر پوهه اشخاص لرو، په اقتصاد پوهان لرو، مخکینی وزیران دي چې هم دلته کار کوي، هغوی سره باید مشوره وسي، ښه بینکران موږ لرو چې د بانکي سکتور کې فوق العاده ښې تجربې لري، د دوی له تجربو نه باید استفاده وسي. یوازې دا نه ده چې ولسمشر دې په ډېر ښه پوهېږي، زه ولسمشر ته کاملا احترام لرم، اما په دې موضوع کې دا ډېره ملي موضوع ده او دا د هر فرد په دې جامعه کې حق دی چې په دې اړه باندې خپل نظر ولري. تاسو وګورئ په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ بدترین شرایطو کې قرار لرو، یو د کرونا وایرس دی چې زموږ خلک له لوی ګواښ سره د خلکو ژوند مخامخ دی، یو وبا رامنځته شوې ده. بل طرف ته موږ وګورو سیاسي جنجالونه او سیاسي اختلافات دي. بل طرف ته که موږ وګورو د امریکې حکومت تر $1 میلیارډ پورې مرستو کې کمښت راوستلی دی. د امریکې حکومت د $1 مرستو کمښت دا په خپله یو زنګ خطر دی زموږ لپاره. دلته هغه ډونرانو سره چې موږ ورسره کلونه موږ کار کړی دی او موږ یو اعتماد سازي کړې ده، یو اعتماد مو رامنځته کړی، دغه اعتماد صدمه ویني. تاسو وګورئ لوی مثال یې همدغه دی چې $1 میلیارډ مرسته کمه شوه. کله چې $1 میلیارډ مرسته کمیږي دلته نور ډونران هم یو څه تشویش پیدا کوي د مالیې وزارت د نوي جوړښت په اړه باندې چې درې برخو باندې تقسیمیږي، شاید کومکونو کې کمښت رامنځته شي او موږ هغه هیواد یو چې تر اوسه پورې موږ خپله عادي بودیجه 100% یعنې 100% نشو پوره کولی. موږ تر اوسه پورې تر $2 میلیارډ تر $3 میلیارډ پورې عواید اوسه پورې موږ نه دي راټول کړي. موږ دا اوسه پورې د موږ $2 میلیارډ دي خپل کورني عواید دي چې تقریبا تر 200 میلیارډ افغانۍ دي. دغه عواید موږ لرو. نور تر اوسه پورې افغانستان تقریبا تر 45 نه تر 48 سلنه پورې نړیوالو کومکونو ته اړتیا لري. که چیرې نړیوال کومکونه نه وي د افغانستان وضعیت له ګواښ سره مخامخ کیږي. نه تنها د موږ عادي بودیجه کې مرستو ته ضرورت لرو،
په انکشافي برخه کې موږ سره تر 200 میلیونه ډالرو پورې مرسته کیږي 215 میلیونه ډالرو پورې بل طرف ته که وګورو 4 میلیارډ ډالره د موږ نظامي بودیجه ده نو په دې هکله باید موږ چې هر اقدام یا هر قدم اخلو باید ډیر احتیاط سره وي خدای مکه چې ونه کړي چې زمونږ ډونران د موږ پارټنران یا د نړیواله ټولنه چې کلونه افغانستان سره په مختلفو برخو کې په مختلفو سکتورونو کې فعالیت درلوده دوی هم ناهیلي سي او له افغانستان سره خپلې مرستې کوي. مننه کوم له تاسو نه جیلاني صاحب. محمدي صاحب په بخښنې سره چې تاسو په انتظار کې پاتې شوئ بیا هم د سلام په وړاندې کولو سره غواړم دقیقا پوښتنه له تاسو نه همدغه مطرح کړم. تاسو به د جیلاني صاحب خبرې اورېدلې وي د مالیې وزارت په 3 برخو وویشل شو په د برخه کې نیوکې ډېرې زیاتې دي او ویل کېږي چې دا کار د ولسمشر دا کار فساد ته زمینه مساعده کوي او ترڅنګ یې حتی ویل کېږي چې د ملي شورا لاس هم په دې برخه کې لنډیږي. غواړم له تاسو نه وپوښتم په دې برخه کې ورځ تر بلې نیوکې ډېرې زیاتې کېږي. مالیې وزارت په خپلواکه توګه پاتې وای خو که اوس انتظار باید وشي چې دا کار څه نتیجه ورکوي هغه څه چې جیلاني صاحب تاسو واورېدل چې سخت مخالف دی ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو خدای وکړي چې تاسو ته زما اواز په ارامه توګه بندر شي. زه فکر کوم څو خبرې دلته په دغه میز باندې واورېدلې او د رسنیو نه چې اول دغه کې زه خپل یو څه مشکل وینم. یا مثلا د بهرنیو غبرګونونو خبره یاده شوله چې بهرني غبرګونونه زه نه پوهېږم چې هدف څه شی دی. لا تر اوسه صرف د صلح د مطالعاتو یو مرکز په امریکا کې هغوی په دې باندې غبرګون ښودلی او د خارجه وزارت نه یو معاون چې هغوی دغه غبرګون ښودلی خو هغوی هم داسې جدي نه دي ویلي چې دا د افغانستان په تباهۍ باندې ده یا په نور مشکلات زېږوي ولې خبره ټوله همدغه وله چې دا شاید ښه تمام نشي. اما د بلې خوا نه که وکتل شي دلته په افغانستان کې غبرګونونه وجود لري او خلک د دې مخالفت کوي. زه غواړم 2 ټکو ته دلته اشاره وکړم. د یوې خوا نه تاسو وګورئ چې دا نن هم سره د چې دغه 3 واړه ادارې د مالیې وزارت مخکې د دې تجزیه نه د مالیې وزارت سره کار کوو ولې مختلف دفترونه ول او د دوی لایحه د وظایفو مختلفه وله دوی جداګانه کار کوي. مثلا د ګمرکاتو او د عوایدو جداګانه یو معینیت دی چې کار کوي او په بودیجه سازي باندې هم جداګانه ریاست موجود دی چې هغوی په باندې کار کوي. ولې د هغې ترڅنګ که تاسو وګورئ که خبره دای چې پالیسی او شی ده لایحه نږدې ده د یو بل سره فعالیتونه نږدې دي ولې ادارات باید جدا شي د خبرې ته مخکې اشاره وشوله نو ولې د افغانستان بانک بیا جدا دی. د افغانستان بانک هم د افغانستان په مالی پالیسۍ باندې کار کوي په پولي پالیسۍ باندې کار کوي نو هغه هم بیا راشي د مالیې وزارت لاندې کار وکړي. یا مثلا که تاسو وګورئ دلته په تیرو څو کلونو کې دلته میز کې هم دې ته اشاره وشوله په ګمرکاتو فوق العاده زیات فساد موجود دی. د عوایدو په راټولولو کې فوق العاده زیات فساد موجود دی. حتی دومره زیات فساد دی چې دغه ادارات ته څوک ټاکم نشي ورکولی. د یو عادي مامور د نصبولو دپاره د مالیې وزارت ته ریاستونو ته حتی د وکیلانو لخوا نه زنګونه راځي. عادي مامور به یې 14,000 افغانۍ به معاش کړي. تاسو لاړ شئ د ګمرکاتو ادارې ته وګورئ یا مامور چې 8,000 9,000 10,000 معاش لري ولې د پښو لاندې مرسیډیز موټر ګرځي 2008 2010 2014 2020 موټرونه ګرځي. د دوی بنګلې وګورئ کورونه وګورئ ټول به د 3 پوړو نه 4 پوړونه به د دوی دا کورونه غټ وي. د بلې خوا نه زه نه پوهېږم د کوم منطق په اساس باندې موږ راځو او 3 دانې مختلفې وظیفې یو ادارې ته ورکوو. دا خو هغه فارسي ژبې متل شو که نه چې وایي هم کوزه ساز و کوزه خر و کوزه فروش 3 واړه یو اداره ولې وکړي. د یوې خوا نه د عوایدو راټولول دي د بلې خوا نه د دغه عوایدو دوباره تجهیزول دي دې ته چې باید دا په کومو ځایونو کې په مصرف ورسیږي او د بلې خوا نه بیا په دې باندې کار کول دي چې محمدي صاحب په بخښنې سره همدې ټکي ته غواړم اشاره وکړم یعنې تاسې وایئ چې د ولسمشر دا کار پر ځای دی او نتیجه ورکوي د فساد مخه نیول کېږي. تاسې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په ګمرکاتو کې د اوس هم ډېر سخت فساد موجود دی یعنې دا کار کولی شي چې په ګمرکاتو خصوصا په مجموع کې په مالیې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. تاسو وګورئ د دنیا تر ټولو لوی هیوادونه هم کله چې د هغوی اقتصاد غټیږي زیاتیږي دغه ادارات را جدا کوي. په امریکا کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې د مالیې وزارت تر عنوان لاندې څه نشته دی. هغوی جداګانه د ټریجري ډپارټمنټ لري د بجټ ډپارټمنټ یعنې هلته هم دقیقا د مالیې وزارت کې دغسې یو کار شوی لکه دلته ولسمشر وکړه.
زه وایم چې دا کار لازم دی، ضرورت دی. د یوې خوا نه باید د افغانستان عواید، د حکومت عواید په ښه طریقه باندې مدیریت شي، او د بلې خوا نه هغه څوک چې عواید راټولوي دا باید د دې صلاحیت ونه لري چې دا تخصیص کړي دوباره چې دا عواید باید نو بیا امریکا متحدو ایالتونو یې ولې مخالفت وکړ؟ د ولسمشر غني له دې اقدامه یې اصلا مخالفت وکړ او دا یې ویل چې دا به اصلا مالیې وزارت له بحران سره مخ کړي. محمدي صاحب زه فکر کوم دا بحران په افغانستان کې رامنځته کوي، ولې په امریکا کې نه ده رامنځته کړی، ولې په اروپا کې نه ده رامنځته کړی، او د هغې ترڅنګ که تاسو وګورئ دغه اداراتو کې فوق العاده زیات فساد موجود دی. دلیل یې همدغه ده چې د دوی رهبري واحده ده، یو د بل سره جوړ دي، ټول د یوې ځینه امر اخلي. که دا سره جدا شي د دوی به صلاحیتونه جدا شي، د دوی به مسؤلیتونه جدا شي، د فساد کچه به ډیره زیاته راښکته شي. محمدي صاحب تاسو ته راګرځم، مننه. جیلاني صاحب، محمدي صاحب بیا په ده نظر ده وایي چې ولسمشر له دې پرېکړې موږ هرکلی کوو او دا په نړیواله کچه دا کار داسې یو په اروپا کې په امریکا کې نتیجه ورکړې و، مالیې وزارت په هیڅ هیواد کې یعنې په داسې یو حالت کې نه و. څه فکر کوئ؟ تر ده وړاندې محمدي صاحب ویلي چې ډېر سخت فساد موجود دی، خصوصا په ګمرکاتو کې ډېر سخت فساد موجود دی. څه فکر کوئ؟ ستاسې څرګندونې د هغوی سره هغه دي په تضاد کې دي؟ تاسو وګورئ څرنګه چې زه مخکې په دې موضوع وغږېدم هغه ډېره واضحه وه. ما وویلې چې فساد موږ په تیرو 18 کلونو کې نه تنها په مالي وزارت کې په ټولو برخو کې درلوده. تر اوسه پورې موږ د فساد سره لاس او ګریوان یو او مبارزه ورسره جریان لري. فساد موضوع ما ویلې چې مخکې هم موجوده وه، هغه موږ نه ده رد کړې په هېڅ صورت. نو پس د فساد نه بیا څه فساد رامنځته شي؟ پوښتنه دا شی ده. یوه موضوع. بله موضوع لکه څرنګه ما مخکې ویلې چې په نورو هیوادونو کې عیني ورته جوړښتونه موجود دي. صحیح ده. ما ویلې مثلا کسټم ډپارټمنټ په پاکستان کې موږ وګورو موجود دی، په هندوستان کې مثلا نېشنل ریوینیو د دوی لپاره نېشنل ریوینیو آفیس موجود دی چې دغه ټوله دغه ملي عواید دوی راټولوي او بیا تنظیموي. دا موجود دي. دا خو موږ وایو چې دا یو ښه اقدام دی. په نورو هیوادونو کې سیستم سازي شوې ده، په افغانستان کې یعنې دلته له وخته مخکې دی، دلته د وخت نه مخکې ده او شرایط ورته مهیا نه دي. نو په دغه حالت کې موږ وایو چې دا ناسم اقدام دی او دا به وروسته خلکو ته ډېر ښه جوته سي، خلکو ته به معلومه شي چې دا اقدام څومره پر ځای دی، څومره ناځای دی. دلته ګورئ که موږ وګورو هر جوړښت چې افغانستان کې رامنځته کیږي بیا هم موږ مجبور یو چې له ډونرانو سره یو مشوره ولرو، ځکه د موږ شرایط د نورو هیوادونو سره فرق کوي. موږ هغه هیواد چې تر اوسه پورې نړیوالو مرستو ته موږ ناست یاستو که نه، نړیوالې مرستې غواړو، کچکول هم په غاړه دی. دا خو واقعیت دی، دا خو بیا ټول سره ومنو. نو بنان په دغه شرایطو کې که ولسمشر ټول واکونه له ځان سره ساتي، ارګ ته انتقالوي، دلته یو سوال موجود دی. دلته خلک اندېښنه لري په دې هکله باندې. یعنې صرف یوازې پوښتنه دا شوې ده چې د واکونه باید ارګ ته نه وي انتقال شوي. ارګ ته چې انتقال شي ولسمشر مستقیما، موږ که بحث وکړو د ولسمشر په ځینو چارو باندې چې آیا ولسمشر به په دې کې لاس وهنه وکړي یا ده، هېڅ کله نه. موږ وایو چې ولسمشر د ده په رښتینولۍ باندې څوک شک نه لري. واقعا چې وطن دوسته سړی دی، غواړي چې کار وکړي او په ډېر لږ وخت کې ډېر کار وکړي. د دې موږ هرکلی کوو. ولې ځینې مسایلو کې چې موږ ورسره اختلاف لرو یا مثلا خپل نظر وړاندې کوو، اساسي غوښتنه مو همدا ده چې باید اصلاحات یا ریفورم په هغه شکل رامنځته شي چې د افغانستان لپاره ګټور وي، نه د دې لپاره چې هغه د ځینې اشخاصو د ځینو کړیو لپاره ګټه ورسوي. زه دغه موضوع دلته وایم. که موږ وایو د فساد پر ضد مبارزه درسته ده، موږ د اداري اصلاحاتو د خدمات ملکي اداره لرو. صحیح ده. له دې ادارې تر لارې د دې سیستم د لارې نه د استخدام پیل شي په ټولو ګمرکاتو کې. بیا په خپله موږ د ګمرکاتو ملي اکاډمي لرو. یعنې دغه اکاډمي کې باید هر سړی دغه اکاډمي 6 میاشتې یا هر څومره وخت چې دا یو مشخص کورس دی هغه باید تکمیل کړي. پس له هغه نه هغه د دې لپاره ایلیجیبل دی یا د وړ شخص دی چې باید د دې لپاره اپلای وکړي او هغه قانوني پروسه مخته ویسي او بیا راشي په مالي وزارت کې مقرر سي. درسته ده. نو بیا ولسمشر چې موږ وایو د فساد پر ضد مبارزه کوي، نو بیا ته په کوم دلیل، یعنی په کوم قانون، د کوم قانون له مخې نه ته راځي او 23 نفره نوي د ګمرکاتو رئیسان ټاکي چې اصلا یو ورځ په مالي وزارت کې کار نه دی کړی،
په مالي بخش کې هیڅ تجربه نه لري، په ګمرکونو کې یوه ورځ کار نه دی کړی او ګمرکونه د موږ یو اساسي د عوایدو برخه ده. همدلته ممکن دا نظر موجود وي چې پخوانیو کسانو لکه څنګه چې تاسو مخکې مو ویلي په دې اداره کې فساد رد شوی نه دی، شته دی فساد و. یعنی ممکن داسې یو خبره دلته موجوده وي چې پخواني کسان پر فساد ککړ و، راځه نوې څېرې ور معرفي کوو، وګورو چې دا څه کوي، څومره تر کومه برید اغېزناک تمامېدی شي. تاسو وګورئ اوس د دې تضمین څوک کولی شي چې نوي اشخاص به په فساد کې ښکیل نه وي؟ امکان د دې وي چې نوي اشخاص د یو معاملې له لارې دوی مقرر شوي وي. اما دا چې پخواني اشخاص پر فساد ککړ و لرې شول، د ده نه پرته کومه بله لاره موجوده وه چې دوی سره لار نیول شوې وی؟ بلې بله لاره موجوده وه. ګورئ موږ کولی شو مختلف روشونو نه استفاده وکړو، مختلفې لارې موږ لرو. مثلا هغه اشخاص چې هغه له څوکیو نه لرې کېږي، له ریاستونو نه لرې کېږي، د دوی په هکله باید څېړنې وشي. آیا دغه اشخاصو په فساد کې لاس درلوده؟ چا نه پیسې اخیستې وې، زموږ سوداګرې ځورولي وه، نو هغه د دوی دوسیه دې ولېږدول سي عدلي او قضایي ارګانونو ته، دوی په اړه د دوی په اړه د قانوني چلند وسي. باید په دې هغه هکله فیصله وشي، دوی باید که چېرته دوی مجرم وي باید هغوی خپله سزا وویني د قانون له مخې. ولې نه ویني؟ تاسو ګورئ په افغانستان کې که 15 نفره د ګمرکاتو غله چې ګمرکونو کې د بیت المال پیسې چور کړي دي، غلاوې کړي دي، د موږ سوداګرې ځورولي دي، تاسو باور وکړئ که 15 نفره محاکمه شول، دا 100% د ده په دې باندې یو تاثیر کوي او د دغه د فساد کچه ورځ تر بلې راټیټېږي. مګر دا کار موږ نه کوو، موږ یوازې خبرې کوو او عملي اقدامات نه کوو. تاسو ته راګرځم، مننه کوم. ښاغلی محمدي صاحب، تاسو ته غواړم ستاسې نه وپوښتم، بیا هم جیلاني صاحب ستاسې د خبرو مخالف دی او جیلاني صاحب وایي چې نه، دغه کومه بڼه چې دلته اوس اختیار شوې ده او له مالیې وزارت سره چې کوم کار شوی یو برخو ویشل شوی، درسته ده چې په نړیواله کچه په نړۍ کې مثلا لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره درلودله، وایي هلته سیستم سازي شوې، له پخوا ورته چمتوالی نیول شوی او په داسې یو وضعیت کې دلته دا چې د ولسمشر لخوا دا پرېکړه نیول شوې دا یعنی اصلا اغېزناکه نه ده. او غواړم ورسره وپوښتم، ویل کېږي چې په 13 کلونو کې مالیې وزارت ډېر اغېزناک تمام شوی دی، خو اوس چې پر دریو برخو ویشل شوی مؤثریت له منځه وړل شوی دی. غواړم دا پوښتنه هم له تاسې نه مطرح کړم. تاسو وګورئ په ډېرو هېوادونو کې دغه درې دندې او درې وظایف چې ما درته وویلې دا په جداګانه توګه باندې کېږي او د اقتصادي اصولو له مخې هم باید دغه درې واړه دندې جدا وي. بودیجه باید هغه اداره جوړه نه کړي چې هغه د حکومت عواید لاسته راوړي. بیا ګمرکات اصلا د سرحداتو کار ده، دا باید د سرحدونو د مدیریت سره وي، دا باید هلته مستقیمه همکاري د سرحداتو د مدیریت ادارات سره ولري، تر څو دوی هغه مسؤلیت حکومت ته دننه ملت ته وارد نه کړي چې په هغې کې د دغه ملت نقصان دی. مګر له بده مرغه په افغانستان کې ګمرکات د دې لپاره چې خپل عواید زیات کړي او د دې لپاره چې یو تعداد نور رئیسان د ګمرکونو خپل عواید د لاسه ورنکړي، هر رقم محصول چې د دوی زړه شوی دی په تېرو څو کلونو کې دې هېواد ته راوړي دي. تاسو د بلې خوا نه وګورئ، د مالیې وزارت بودیجه همیشه جوړه کړې ده، هېڅکله دوی په وخت باندې بودیجه نه رسولې، همیشه په بودیجه مشکلات پیدا شوي دي. د بلې خوا نه د افغانستان د عوایدو راټولولو ادارې او د مرکزي بانک ترمنځ هېڅکله هماهنګي او همغږي موجوده نه وه، تر څو دوی وکولی شي چې اقتصادي مسایلو ته د دواړو خواو نه طرحې جوړې کړي، برنامې جوړې کړي او د دواړو د ادارو د اصولو په نظر کې نیولو سره دوی وکولی شي په افغانستان کې اقتصادي بحرانونه تقریبا د انفلاسیون په اړه باندې یو رقم ارقام ورکوي، مالیې وزارت بل رقم ارقام ورکوي. زه دا وایم چې اصلا دغه درې ادارې په حقیقت کې جدا دي د یو بل نه، د دوی یو ځای کول تر یو وزارت لاندې راوستل باعث د دې کېږي چې د هغه وزارت دپاره د دې د بار او فشار دومره زیات سي چې بیا یې مدیریت نشي کولی. د دغه له اثره دا باید جدا شوی وي، د اول نه باید جدا وي. راځو دې خبرې ته چې هر یو اوس وخت دی چې په افغانستان کې دغه تغییر راولو که نه. زه فکر کوم د تېرو 18 کلونو کې موږ دغه کار کوو، په دغه طریقه باندې روان ولو او د دې نه مخکې تاسو وګورئ د احمدشاه بابا د دورې نه را په دې خوا موږ دغه وزارت مالیې په مربوطه کارونه چې ول په همدغه طریقه باندې موږ ځغلولي دي. دا ډېر پخوانی سیستم دی، ډېر زوړ سیستم دی، په دې کې صلاحیتونه بیا پس دلته جیلاني صاحب هم په د نظر دی په یو بل کار کې داخله کوي
بخښنه غواړم چې ستاسو خبره پرې کوم. جیلاني صاحب هم دقیقا په د نظر ده او پوښتنه همدا رامنځته کېږي چې په داسې یو مسله دلته شته دی، بیا د مالیې وزارت شتون او د مالیې وزارت په نوم د یوې ادارې شتون په څه معنا دی؟ حالانکې چې عبدالهادي ارغندیوال چې بل ځای کې هم مصروفیت لري د دې وزارت د نماینده وزیر او سرپرست وزیر په توګه معرفي شوی، پس بیا دا یو سمبول دی او تش په نوم دی، حالانکې چې صلاحیتونه یې ارګ ته تللي او پر دریو برخو ویشل شوی، پس د ارغندیوال حضور د دې ادارې په راس کې په څه معنا؟ زه فکر کوم چې د مالیې وزارت کې صرف دغه درې ادارې نه دي چې دا پرې را جدا شوي دي، دغه درې ادارې اما مهمه څانګې هم دغه دي، مطابقي تشکیل مهمه څانګې هم دغه دي، هغه په ځای باندې پاتې. نو فعلا صرف د ګمرکاتو معینیت او د عوایدو معینیت چې مخکې دا یو ځای وي، معینیت او عوایدو ګمرکاتو دغه په دوه دانې برخو باندې ویشل شوي جدا شوی دی. اول ته د بودیجې اداره چې مخکې د یو عمومي ریاست په صفت باندې د وزارت مالیې سره وله هغه جدا شوی، ولې مطابقي کارونه چې وزارت مالیې مخکې د دې نه کول هغه ټول وزارت سره پاتې دي، دا وزارت به په هغه فعالیتونو باندې تمرکز. اما د هغې نه مهمه خبر دا ده چې دلته په افغانستان کې تاسو وګورئ د مالیاتو په راټولولو برخه کې ګمرکات خو خپل فساد لري، هغې خپل ځای دی، ولې د هغې ترڅنګ دلته د مالیاتو راټولول د ټول افغانستان نه ډېر لوی بار دی، ډېر لوی کار دی. دا په خپله حد اقل یو بل وزارت ته ضرورت لري چې د دې دپاره باید جوړ شي. یوه وړه اداره د یو معینیت په سطح باندې د یو ریاست په سطح باندې چې د معینیت لاندې کار کوي په یو وزارت کې، زه فکر نه کوم چې دا وکولی شي د ټول افغانستان نه مالیات راټول کړي. همدغه نن تاسو وګورئ په افغانستان کې په میلیاردونو افغانۍ باندې مالیات بیخي راټولیږي نه، اصلا یو تعداد زیات خلک چې دوی کولی شو مالیات حکومت ته ورکړي، دوی د مالیې وزارت د پوښښ لاندې نه دي، بیخي دوی افغانستان حکومت ته اقتصادي نه ورکوي. له تاسې مننه کوم کور رمضان انشاءالله که وخت بیرته درګرځو تاسو ته. جیلاني صاحب، قیس محمدي بیا په د نظر دی وایي چې یعنی یوازې مالیې وزارت درې برخې نه لري، نورې برخې هم دي چې د وزیر لخوا مدیریت کیږي او څارنه کیږي او رهبري کیږي، باید په دې برخه کې هغه څه فکر کوئ دوی په د نظر دي چې تر د وړاندې هم ډېر سخت فساد موجود و او په میلیاردونه په میلیاردها افغانۍ وي چې یعنې دا نه راټولیږي او د پوښتنه نه کیږي، هغه څه چې تاسو هم تر یو برید تایید کړل چې یعنې فساد شته دی. له بله پلوه د عبدالهادي ارغندیوال ټاکنه سرپرستی د مالیې وزارت په توګه څه فکر کوئ دا به تر کومه برید اغېزناک تمام شي؟ دی به تر د وروسته څه کوي؟ ګورئ داسې دی چې د مالیې وزارت هغه عمده برخې او هغه کاري برخې چې هغه ډېرې مهمې دي هغه هم دا درې برخې دي. او که موږ وګورو اوس مهال مالیې وزارت 4 معینتونه لري چې یو اداري معینت دی، بل مالی معینت دی چې د مالی معینت تر لاس یعنی د مالیاتو راټولېدل په د برخه کې د مالی معینت تر لاس لاندې خزاین او بودیجه د فعالیت لري. بل طرف ته د عواید او ګمرکاتو معینت دی چې عواید او ګمرکات سره یو ځای کار کوي، یو معین لري. بل طرف ته که موږ وګورو هغه د پالیسۍ معینت دی چې ډېر مهم دی. د پالیسۍ معینت نړیوالې مرستې تنظیموي، همغږي او هماهنګي دغه مسایل ترسره کوي. نو که چیرې موږ ووایي چې د عوایدو ګمرکاتو معینت دې هم جلا سي، د بودیجې او د خزاینو اداره دې جدا شي، یو نوې اداره دې رامنځته شي. او بل طرف ته که موږ وګورو نو دغه مهمې برخې چې دي دا خو جدا شولې، سمه ده، د عوایدو ګمرکات دې ملاړه، بودیجه او خزاین دې ملاړه، او مهم برخې همدغه دلته پالیسي او اداري معینت پاتې کېږي. نو که کله موږ وایو چې پالیسي معینت دې انتقال سي خارجه وزارت ته، خارجه وزارت کې موږ د بیا هم د اقتصادي معینت لرو چې نړیوالو سره همغږي لري، هماهنګي لري. نو دغه معینت د انتقال سي خارجه وزارت ته، درسته ده. پاتې یوازې پاتې کېږي اداري معینت. اداري معینت صرف اداري چارې دي، خدماتي برخه ده چې خدمات عرضه کوي په خپله مامورینو ته، د ځینو پروژو برخه کې هماهنګي کوي، هغه هم د مالي وزارت پروژې. نو دلته که موږ وګورو د مالیې وزیر ارغندیوال صاحب یوازې باید اداري معینت مدیریت کړي، اصلا دا هیڅ یو معقول دلیل نه دی، درسته ده. ښه بودیجه به بیا څوک جوړوي، د بل ډېر مهم بحث دی. ښه موږ خو ویلې چې د عوایدو ګمرکاتو دا خو جدا شولې، دلته د اداري معینت به مخکې وړي. بل د املاکو موضوع ده، د املاکو موضوع د شهرسازۍ ته انتقال سي، درسته ده. شهرسازۍ ته انتقال شو، مالیې وزارت کاملا له منځه لاړ، بیا هیڅ موجه دلیل نسته
چې بیا د مالي وزیر پاتې شي او فعالیت ته ادامه ورکړي. یعنې فعلا دپاره هم دا دوه برخې دي، یو اداري مسله ده او بل د املاکو مسله چې د مالي وزارت ته کېدای شي چې شهرسازۍ ته املاک انتقال شي او اداري برخه بیخي له منځه لاړه شي او هره اداره یعنې دا کار هم په راتلونکي کې کېدونکی دی، یعنې که کېږي بیا دغسې دي اوس چې بیخي د مالي وزارت له منځه لاړ شي، د مالي وزارت نوم د له منځه ولاړ شي، کاملا له منځه ولاړ شي. که دلته دا له منځه نه ځي بیا دلته یو سیاسي استفاده کېږي. درسته ده؟ اوس که موږ وایو چې هره نوې اداره تشکیلیږي، په نوې اداره کې هغوی خپل اداري بخش لري، هغوی خپل اداري بخش لري. مثلا د عوایدو لپاره یو ملي اداره رامنځته کېږي، دوی خپل اداري بخش لري، خپل خدمات وړاندې کوي، نو اصلا بیا اداري معاینت ته هیڅ ضرورت نه پیدا کېږي. جیلاني صاحب وخت هم ډېر زیات کم دی، بخښنه ډېره زیاته غواړم دغه بحث هم له تاسو سره راټول کړم. شنونکي بیا وایي چې دا کار د دې لپاره شوی چې د ملي شورا د نظارت مخه ونیول شي او که هر څه تر ده وروسته کېږي چې یعنې څوک په راتلونکي کې بیا پوښتنه ونه کړي. ګورئ غواړم بحث راټول کړم له تاسو سره وخت کم. ګورئ یو ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، مالي مسایل او د بیت المال پیسې دا ډېر مهم بحث دی. نو زه فکر کوم په دې کې د ملي شورا داخلېدل د دې جدي نظارت دا ډېر مهم کار دی. هر وکیل صاحب دا مسلم حق لري چې باید د بودیجې نه نظارت وکړي او خپل نظر پرې وړاندې کړي او د هغه ټاکنیزې حوزې نه چې دا استازیتوب کوي دا د مسلم حق دی چې د هغه پروژې وګوري، انکشافي پروژې وګوري، د خلکو غوښتنې راوړي. هماله دې کار سره وایي تر ده وروسته نه شي کولی چې هغوی ترې نظارت وکړي. ځای پر ځای کړي. دلته یوه هڅه همدا ده، خلک د ولسمشر نیت که شاید بد نه وي مګر دغه کار یې خلکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. مثلا که چېرته موږ ووایو چې ولسمشر دغه بودیجې سند بیا څنګه وړاندې کوي پارلمان ته، درسته ده، او د ملي چارو نه باید جدي نظارت ترسره شي. ځکه یوه همدغه د مالي موضوع ده، مالي موضوع باید تر نظارت لاندې وي، باید په دې کې عدلي او قضایي ارګانونه هم دخیل وي، په دې کې باید امنیتي ارګانونه هم دخیل وي تر څو د بیت المال پیسې په منظمه توګه وساتل شي. نو د دې لپاره د پارلمان مداخله دا ډیره ضروری ده، دې مخه باید ونه نیول شي. او هغه همدا اوس تاسو د مالي وزارت وضعیت وګورئ، همدا اوس اصلا دا کومه طرحه چې ولسمشر وړاندې کړې ده عین طرح همدا اوس موجود ده. د عوایدو ګمرکاتو معین بیخي یو مستقل سړی دی، مستقیم ولسمشر ارګ ته غواړي بدون له دې نه چې وزیر په جریان کې اوسیږي. وزیر خبر نه وي مګر د بودیجې رئیس هغه ارګ ته غوښتل کېږي، د خزاینو رئیس ارګ ته غوښتل کېږي. درسته ده؟ نو دغه سیستم یعنی موجود دی خو یو قسم د بڼې بدلیږي. زه فکر کوم ما نظر دا دی چې که ولسمشر په مالي وزارت باندې سم کار وکړي نو کېدلی شي دغه وزارت په ښه توګه مدیریت شي. درسته ده؟ د فساد پر ضد جدي مبارزه وشي، سیستم سازي دې ګړندی شي، نور سیستم سازي دې وشي، نوي سیستمونه دې نصب شي. درسته ده؟ د ټکنالوژۍ نه دې فوق العاده استفاده وشي، د عدلي او قضایي ارګانونو هغه اشخاص چې هغه فساد کې ښکیل دي هغه د مستقیم ورته معرفي شي چې دوی په هغه قانوني چلند وشي، ځینې اصلاحات او ریفورم دې رامنځته شي، قوانین دې جوړ شي. هغه قوانین چې هغه په نړیوالو معیارونو باندې برابر نه دي هغه قوانونو باندې دې تجدید نظر وشي، هغه قانون دې بیا له سره وکتل شي، اصلاحات دې رامنځته شي. زه فکر کوم که کله چې موږ یو اداره کاملا له منځه وړو دې نه به دا ښه وي چې هغه ادارې تاریخچې ته موږ وګورو، مخینه باید وګورو چې دغه اداره څونه مؤثره وه. تاسو ګورئ د ملي برنامو د پروژو تمویل موضوع ډیره مهمه موضوع ده، دا ټوله مالي وزارت تنظیموي، دا اوس مهال تنظیموي. کله چې بودیجه او خزاین یو مستقله اداره جوړیږي فکر کوم دلته بیا یو بله یو کاري چیلنج دی. آیا دغه فشار چې موږ اوس وایي چې په مالي وزیر باندې دی آیا دغه فشار به په دې رئیسانو باندې نه وي د دغه ادارو؟ خو دغه رئیسان به څنګه ټاکل کېږي؟ تاسو باور وکړئ همدغه رئیسان د عوایدو ملي ادارې، د ګمرکاتو ادارې او همدارنګه د بودیجې او خزاینو ادارو لپاره چې رئیسان تعینېږي دغه رئیسان به هم په همدغه سیاسي معاملو باندې تعینېږي. نو بیا کوم تغییر نه رامنځته کېږي، نو بیا ښه ده چې دغه جوړښت ځای پر ځای پاتې شي. له درنو میلمنو جیلاني صاحب او همدارنګه محمدي صاحب له تاسې ډېره زیاته مننه کوم چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسې مننه کوم چې تر دې دمه زموږ مله واست. تر بیا د خدای په امان.